ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوې دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لوی او بخونکي سختن طلا په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 هجري شمسي کال د جدي د مرغومې اتمه نیټه ده. درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابېلو خبرونو لیدونکي وي. اوس هم پام کړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمهیزو خبرونو ته په سر کې څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د 12 میلیونه افغانیو په لګښت یوې پروژې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا د لغمان مرکز مهترلام اړوند په لومړي ناحیه کې د دارالمعلمین په مسیر غځېدلې سړک چړۍ او درې پلچکونه دي چې د مهترلام ښاروالۍ له لورې د 12 میلیونه افغانیو په لګښت په اساسي توګه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دارالمعلمین په مسیر باندې پرته چړۍ چې 350 متره د دې اوږدوالی ده، 15 متره عرض ده، پیاده روونو سره د 9 میاشتو په موده کې دا سر ته ورسېده او نن دا د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوله. په ورته وخت کې د مهترلام ښار اوسیدونکي او موټر چلوونکي د یاد سړک له جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دوی به پخوا په دې لاره ډېرې ستونزې ګاللې. دغه کوم کار چې د ښاروالۍ طرفه سر ته ورسېد ډېر مفید او ډېر مؤثر او په دې مخکې دې چې دا چړۍ جوړه شي دا پروژه تکمیل شي دلته په زرهاو کته رکشې موټر وړېدلي سیاسري به پکې وي، ماشومان به پکې وو، هغوی اذیت کېدل، آی بي کېدل، مشکلې پیدا کو او په دې لاره په حساب تقریبا د موږ سیاسري بي سي ته کېدلې چې وړېدلې به او اوس دپاره موږ ډېر خوشحاله یو چې په حساب د موږ لپاره دا سړک جوړ سو، په اسانۍ سره کولی سو رفت آمد وکړو، موټر تردد وکړي. نو موږ د خوشحالۍ ځای ده، د ښاروالۍ تشکر چې دغه حالت ته توجه کړي. داسې ستونزو سره مخ وو چې دلته به موږ کله چې کېدلو دا چړۍ ډېره نیغه وه، هم له بریک څخه هم له نورو ستونزو سره ډېر یعنې خلک به خوی کېدله، موټرونه به خوی کېدله، د خلکو کورونو ته به موټر ته چپه کېدو به دغه حالات کې ډېر سخت حالاتونه پکې وو. اوس شکر الحمدلله ډېر تېنه راضي یاستو، اوس ښه ده لاره هواره ده، اوس رشکۍ که موټر یې که نور حال هر څه اوسېږي ډېر په اساني توګه کوی شي چې خپل ځای ته ځان ورسوي. د یادونې ده چې لغمان کې سږکال د مهترلام ښاروالۍ له داخلي بودیجې بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي چې لسګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. لغمان کې د تورو شیشو لرونکو وسایطو او غیر قانوني اسلحو د بندیز په موخه کمپاین ترسره شو. لغمان کې د تورو شیشو موټرونو او په غیر قانوني اسلحو د بندیز په موخه د مهترلام ښار په مسیر غځېدلو لویه لارو ځانګړي کمپاین ترسره شو او د 15 موټرو تورې شیشې پاکې شوې. د لغمان ولایت امنیه قماندان مولوي نجیب الله بدخشي د ډایاک امریت مسؤلینو سربېره د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو ته سپارښتنه کړې تر څو د لغمان ولایت اړوند لویو لارو کې امنیتي چوک پوینټونه ایجاد او ترتیب کړي او هغه وسایط یا موټرونه چې تورې شیشې ولري باید پاکې کړي تر څو په سیمه کې د مشکوکو افرادو او ورانکارو ډلو ټپلو پیژندنه او مخنیوی وشي. د ډایاک امیر قاری عزیز الله سعید په وینا دوی د لغمان ولایت په عمومي لویو لارو چوک پوینټونه ایجاد کړي وو او د 15 هغه وسایطو شیشې پاکې کړي چې تورې شیشې درلودلې. د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې یاده چاره د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د حکم د تطبیق په موخه پیل کړې تر څو په سیمه کې سرتاسري امنیت پلې او د جنایي او نورو ورته پیښو په کلکه مخنیوی وشي. د لغمان ولایت امنیه قمندان له ټولو هغو کسانو د موټرو د تورو شیشو د سپینولو غوښتنه وکړه چې د بیلابېلو دلیلونو په اساس یې تورې کړې وي. هغه ویل چې د مشرتابه د فرمان د تطبیق په موخه به لازم اجرات کیږي او له دې وروسته به هیڅ چاته دا اجازه نه ورکول کیږي چې د تورو شیشو موټر د لغمان ښار ته داخل کړي. همداراز یې زیاته کړه چې د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی ټول فرمانونه به پرته له ځنډه په ټولو یو شان تطبیق او عملي کوي او د خلکو په رواني امنیت اغیزه اچوونکي سببونه به ټول له منځه وړي. د فرجغان ولسوالۍ قومي مشرانو د لغمان اقتصاد رئیس سره وکتل. د فرجغان ولسوالۍ قومي مشرانو د یادې ولسوالۍ د ولسوال
مولوي عبدالمؤمن منقاد په مشرۍ د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح سره ولیدل. قومي مشرانو په پیل کې د اقتصاد رئیس ته د نوي دندې مبارکي وویله او د الله تعالی څخه یې ورته د لا بریا او صادقانه خدمت او دوامدار توفیق دعا وکړه. ورپسې د فرجغان ولسوالۍ قومي سپینګیرو د خپل ولسوالۍ مهمه ستونزې شریکې کړې. دوی د بنسټیزو پراختیایي پروژو د نشتون، د سړکونو خراب وضعیت، د کرنې او مالدارۍ د ملاتړ اړتیا، د ځوانانو لپاره د کارموندنې فرصتونو کمښت او د عامه خدماتونو د پیاوړتیا غوښتنه مطرح کړه او له اقتصاد ریاست څخه یې وغوښتل چې د یادو ستونزو د حل په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح قومي مشرانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هغوی د ستونزو اورېدو ته ژمنتیا وښوده. نوموړي وویل چې اقتصاد ریاست د موسسو د همغږۍ، د پراختیایي پروژو د جلب او د عادلانه ویش په برخه کې هڅه کوي څو د ولایت ټولو ولسوالیو په ځانګړي ډول لرې پرتو سیمو ته لازمي اسانتیاوې برابرې شي. هغه ډاډ ورکړ چې د فرجغان ولسوالۍ ستونزې به له اړوندو ادارو او موسسو سره شریک کړي. تر خپلې وسې به د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره عملي ګامونه واخلي. لغمان کې راستنه شوو کډوالو کورنیو ته په ښارګوټي کې د نمرو د اسنادو د ویش لړۍ پیل شوه. د دایمي مشتیدنې د ولایتي کمیټې لخوا هغو راستنېدونکو کورنیو ته په کافرګلۍ ښارګوټي کې د نمرو د اسنادو توزیع لړۍ پیل کړه چې څه موده مخکې ورته نمرې توزیع شوې وې. ښارګوټي کې د یاد کمیټې مشر او د کور او ښار جوړولو رئیس مولوي حسین احمد تیلوي، د کمیټې منشي او د کډوالو چارو رئیس مولوي غلام رحمان بلال او د کمیټې ځینې غړو لکه د اوبو او انرژۍ رئیس مولوي شیرجان راشدي، د چاپریال ساتنې رئیس حاجي احمد شاه ابراهیمي او د اوبو رسولو امیر ورغلي وو چې په خپل لاسونو د یاد نمرو د ویش لړۍ پیل کړه. د یادولو وړ ده چې دغه کورنۍ اوس کولی شي په ښارګوټي کې د دایمي سرپناه لپاره په خپله نمره کې اعماري کارونه ترسره کړي. درنو قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه کوو. پاک الله مو مل شه.